Meldings de mailing ګوره موږ سره دا کوم دی میلینګ دپاره استعمال یعنې چاته ته میل کې صحیح مثال یونه زیات کسانو ته مثال ته خپل میل ستوي یا مثال انویټیشن کارت وي یا بل څه وي خو چې یونه زیات کسانو ته ته دا لیکي دا ته میل په ذریعه میلینګ په ذریعه باندې لیکي شي صحیح شوه دا ګوره دې کې مختلف قسم کې آپشن دي میلینګز دی میلینګ کې پیل موږ سره د انویلوپس دي دا موږ سره یوه لفافه غوندې ده چې کومې لفافې کې مو خط ورکې کوو صحیح څه مو لیکل لیټر میټر هغه لفافه یې موږ سره دی باندې کلیک د مول د نور جاپانیز ګریټینګ وغیرہ د جاپان ول خپل دغه د مثال ټیکسټ دی باندې په یو معنا صحیح شو ډیلیوری ایډریس مطلب دا چې چاته تسوي ما غوړ ایډریس ورته ورک صحیح شو فار ایگزامپل زه ورته چې کلیک کوم څو دا ورته فار ایگزامپل مو ولیکل چې to کوهارت ورته ولیکل اندازې دا ورته لیک فار ایگزامپل مو سره دی کوهارت ته سټریټ نمبر ورته واچو مثال دا چې د لپاره مو سره هیڅ چولې صحیح شو دا ورته ولیکل اندازې مثال هاوس نمبر ورته ولیکل څو ورته لیکل کوم مکمل ایډریس تو سره دا ورته ولیکل صحیح اندازې غنه بعد ورته فار ایگزامپل فون ورته ولیکل 0 مثال دا ورته واچول دینه بغیر ته ورته ولیکل چې ایمیل دی ایمیل کې دا ورته ولیکل چې مثال موسر دی فرض is the rate مثال gmail.com څه ورته لیکي دا د ایډریس ولیکل صحیح شو او د بل ریټرن ایډریس کې خپل پاته ورته لیکي یعنی ځکه هغه مثال ریټرن ته شرستي په دې ایډریس مورستي خپل پاته ورته ریټرن ایډریس کې د کې موبایل دی فل کلمه بس دا وخت تاسو پرته ہے صحیح کنه وی تور کې ایډیټینګ کوي دا ختمه قبل ورکی ولیک صحیح شو دینه بغیر څه کوم د بل مسله دی آپشن ته تدلیش آپشن کې مسله فونټس دي نه سایز دي کوم سایز ورته ورکه سایز ورته ورکوي شي صحیح مثال فونټس دي فونټ ورته کوم ورکه ورته ډیلیوری ایډریس کوم ده او د پر فونټ مثال ریډ ورکا او ریټرن ایډریس کوم ده هغه د پر مثال دا فونټ ورته ورکا اوکے کا اوکے نه بعد اوکے کا دا ورته چې اډ ټو نیو ډاکومنٹ نه تاسو صحیح شو اوس کله په پرنٹ پریو باندې کلیک کوم دا مو سره یو لفافه باندې ویلو باندې جوړ صحیح د سپینې لفافې ملويږي او سپینې لفافه به توار وړي پرنټر ولا تورته د موته ور باندې پرنټ صحیح د داسې کی کوي شي دینه بغیر بل مسله میلینګز دی میلینګ کې مسله لیبل دی لیبل مختلف قسم کې لیبل ته جوړاوي شي صحیح لکه ډایرکټ نیټ سره کنیکټ کړي د تور سره شي دا کنه دا ته نیټ سره باندې کنیکټ کوي شي هغه کې تاسو سره آپشن کې څو سند ټو شیر دا کوم مثال مختلف قسم کې نیټ ولا آپشن صحیح او جوانه بل څه کوم د مسله د میلینګز د میلینګ کې لیبل دی مختلف قسم کې لیبل جوړوي شي ایڈورټایزمنٹ لپاره خل لیبل جوړي انداز مختلف قسم کې لیبل دي سي زه ورته دې کې لیکم فار ایگزامپل لیبل سیز اندوره مثال دا ورته ولیکل صحیح شو ایمیل دا ورته ولیکل یا فون نمبر موبایل نمبر څه ورته ولیکل مثال یو دا وانت جوړه 033492608367 انداز مثال ایمیل دا ورته ولیکل مثال دا ورته ولیکل
ته جوړای صحیح شو زه راځم آپشن ته آپشن کې ګوره د دې سایز ته که اوس د لیبل سایز مو سره څه دی هایټ څه کوم دی 1.67 دی ویډ څه کوم دی 2.76 دی دینه کته کمای زیاته د ټول مو سره د دې سایزونه دي صحیح شو که نو لیبل راخل نه لیبل دي نه راخسته شي اوکې کا اوکې نه بعد ورته څه ورته څه نیو ډاکومنت د ګوري هغه لیبل ته تا دارک صحیح مثال دګه تو سره د لیبل جوړ شي ته څه کاوه اخل څه لاندې نسره خو نه څه دغه ورونه کړی مثال ته څه مثال په دی ورونه باندې چې ته لګوي کلر مولر ورته ورکوي څو ورته ورکوي ته دا ودونه ورکوي شي صحیح دا مساعد شي دی لیبل دی دینه بغیر بل څه کوم د مو سره په میلینګ کې دا مو چې لیبل او انویلوپ جوړ کو صحیح یو میل چې کله ته کې چوته مثال ته دا کې ونه زیاتو کسونو د لپاره غو د لپاره مس کوم د ټولو نه زیات ضروري غو د لپاره ډیټابیس به ته جوړه صحیح ډیټابیس به ته څنګه جوړه ګوره سلیکټ ریسیپینټ کلی سٹارټ میل مرج دینه ته ایمیل لیټر وغیرہ کوربل کو انویلوپ جوړوي شي لیبل کوي شي صحیح اور څه کې باول څه کې سلیکټ ریسیپینټ کې به تورته مثال یو ډیټابیس جوړي صحیح یو یوزینګ ایگزیسټینګ ډیټابیس لیست مثال ته جوړ کړي وغه استعمال مې راولې غاته راوستای شي خو زه څنګه ورته ټایپ ا نیو لیست صحیح شو ټایپ ا نیو لیست باندې کلیک کا دا راځم دا ورته کلوز کوم لور شاملینګ ته ورته ټایپ ا نیو لیست دا دې تو سر لیست رو صحیح شو اوس دا ګورئ دې تر شو ورته کسٹمایز کولمز مو سره مختلف قسم کې فیلډز د دې پراته دي صحیح کوم فیلډ ته په کار راځي مثال غوږی کې تو سره پراته ته خپل ایډیټینګ کوي شي یعنی بل فیلډ نو کې اډ کوي شي ډیلیشن هم کوي شي اوس دې کې مو ته د ټول فیلډز ضرورت نشته ایمیل اډریس ضرورت مو ته نشته ورک فون نمبر مو سره مثال دې ضرورت نشته هوم فون مو سره نشته کنټری یا ریجن مو سره نشته زپ مو سره نشته څو کوم تاسو سره ضرورت نه وي هغه کا دې نه ډیلیټ کا او ته سیټي مثال مو سره एड्रेस सिटी बोना एड्रेस बोना ختم کوم مثال सिटी بوتا نو ورکو صحیح شو یا مثال دا ورته مو شي ک کمپنی نه ورکشته یا सिटी زور نه ډیلیټ کوم زور کې بیا सिटी اډ کوم اډ باندې کلیک کا صحیح شو زور ته مثال دا لیکن څه کنټری صحیح شو کنټری نه یا کنټری د ورته ولیکا اوکې کوم مثال ته ورته بل څه کې اډ نه کوه صحیح شو غنه بچا کا اوکې دا فیلډز تو سره جوړ ډیلیټ انټری مثال کوم انټری تو کا ډیلیشن کې نیو انټری بل نیو کې فایند کوي ګوره ټایټل کې زو ته څه لیکم فار ایگزامپل ته به خپل سوچ نه خپل دغه نه یو خاکا به جوړ کړی وي مغه په مطابق به ته جوړوي شي صحیح شو فار ایگزامپل ټایټل کې دا ځورته مو ولیکل اټو کېډ دی ټایم د لوډ شا فرست نیم څه دی فرست نیم فار ایگزامپل مسره دی وسیم خان لاست نیم کمپنی کومه کمپنی کې دی کار کړي فار ایگزامپل لو ته مو ایکسپیرینس سرټیفیکټ مو جوړو دا وکاسونه ته صحیح کومه کمپنی کې کار کړي ضرورت فار ایگزامپل مسره نه چیک کې کار کړي کوم کنټری سره تعلق لري ورته پاکستان دی صحیح شو روشا ټیپ بٹن نه بل انټری ته لور شنی وینټری نه ته نوی انټری ته تللی شي بل کس بل مسرت شه فار ایگزامپل او افیس ته صحیح شو نما کوم کس ته مثال ورته هم اسد ده خان ده کوم کمپنی کې کار کړي مسره اف ایچ ای کوم ځای تعلق لري مثال پاکستانی بل تلور شبل مسره فار ایگزامپل میکس ته 3D میکس ته نماچیا نما ورته فار ایگزامپل مسره د ولید اند خان ورته لیکو سي بل مسره فار ایگزامپل پی ډی ای کې دی کار کړي کوم تعلق د کنټری سره تعلق ساتي ورته پاکستان صحیح شو بل مثال مسره ورته چوتھا جوړه فار ایگزامپل ورته مسره ده سمی ده سمی الله ده کومې کمپنی سره مثال د ورته اور کوم څه د مسره ده اف ایچ ای ده اف ایچ ای هم لیکلیا डी एच ای
صحیح شو مثال دې ته ولیکو افغاني څوره کسانو ته دا میل کوون غواړي څوره کسانو ته دا ایکسپیرینس سرټیفیکټ جوړون غواړي دا ټول نامې داسې یو لیست ته جوړ کړه صحیح شو نیو انټری نوی انټری کې دا چې نوی انټری کېږي صحیح ہے مثال زه ورته وایم صحیح ګل پوینټ دی نماتیا فار ایگزامپل نامه مو سره دی شلیل رحمان دی صحیح شو کومې دغسې ریکارډ مثال ورته وایم چې بی سی سی ورته ولیکم پاکستانی صحیح شو انډیا نه اوس به څه کېږي ښه نیو انټری لیکه نیو انټری نه ډیلیټ انټری کوم انټری ډیلیټ کوي فایند باندې کلیک کا فایند نه ته انټری ډیلیټ کوي شي صحیح آل فیلډز کا دیس فیلډ ورته آل فیلډز ورته په د لیست کې ته وګوره چې مثال چوک وسیم شته یا څه کله ته ورته لیکه فایند نیکسټ درته دی صحیح شو ورته ته وګوره چې په دې کې مو سره چوک مثال بی سی سی کمپنی والا شته یا فایند نیکسټ کلیک کړه ته دا سلیکشن کوي صحیح ہے که ضرورت ہے نه دیس فیلډ په دیس فیلډ کې ته سلیکشن کوي ټایټل ګوري فرست نیم ګوري لاست نیم ګوري څه ګوري صحیح ہے ضرورت په دیس فیلډ کې زه ټایټل ګورم اوس ټایټل کې ورته مو شی مثال ټایټل مو دا ورکه ټایټل بدازي ته کسي ټایټل مو سره مثال دا سرټیفیکټ د کوم نامې دی صحیح ہے پروګرام کوم نامې دی او کته ورته مثال دی کې نامه ورکه یا لاست نیم ورکه یا کمپنی نامه بیا غا نشین سرچ کوي صحیح ہے ضرورت ته وګوره دی کې میکس فاین کوي او که زه ورته دې کې ورکړم چې موږ سره ان ایچ ای کمپنی والا څوک وګوره شته یا ولې چې موږ ورته کوي چې دیس فیلډ کسټمایز کالم باندې خو پوه شوې صحیح هغه نه بعد څه کله داسې ته جوړ کړې اوکې نامه ورته ورکړه څه نامه ورکوي صحیح شوه زه ورته مثال के तौर पर مسره دی सो तरह की वाली का मिसाल सही है कोम जे कि सेव के बाय डिफॉल्ट सुकुंदे माय डेटा सोर्स तदाची कतोर तबल जे सिलेक्शन कवि बल जे तमर सिलेक्शन कवि خو بس دا مو سره بای ډیفالت مای ډیټا سورس ته چې شو سیو باندې کلیک سیو باندې کلیک کړو دا کمانډونو تم سوچ ته دا اوس فعال شو صحیح شو زه تو ګورې سرټیفیکټ میثود تیروم دې کې ورته مو ولیکل فار ایگزامپل زرا سم مثال چې سټایل میل ورته ورکړي د نزد دغه ټاون انډرلاین مک کفیل کلر ورته ورکړي چې ورته ورکړي هغه ورته ورکوي شي صحیح مثال دې ته مدا ورکړي مثلا درا سم لیکن کوم فار ایگزامپل لازم ورته ولیکل چې دیس صحیح شو لوډ بشي میلینګ ستا میلینګ کې انسرټ مرج فیلډ دې باندې کلیک کا और तुम टाइटल रहे इंसर्ट का सही हुआ तो मिस्टर रोश और तबियत से मुझसे का फर्स्ट नेम comma last name सही हुआ from دا بس مثال صرف تاسو په ونه د پاره دا چې صحیح کمپنی نه ورته انسرټ کړئ صحیح شو اندا چې
he belongs to لور شورته فور ایگزامپل country name دوته انسرت صحیح شو دا کوم ته جوړ کړي ما صرف او دا لیکن بوته تخپله کې صحیح شو څو ورته لیکي ولیکه صحیح مثال دار تو हेडिंग वगैरह हेडिंग ना बात तो नूरन सर्टिफिकेट की काउंसिल रूल रेगुलेशन से कंडीशन मिसल से लेकर में टेक्स्ट और के लिखे सही हुआ दा तो यार तेरे दान ना बात तो स्लो सीरीज की गोरा हाईलाइट मर्ज फील्ड्स कुम मर्ज फील्ड तो हाईलाइट करे हुआ तो दीजिए की खाई सही हुआ एनजर बारकोड दा बारकोड به تاسو ډېر روزونه کې لیدلې وي مختلف قسم کې بارکوډ وي د بارکوډ هم تور ته استعمالوي شي صحیح شو एनजर بارکوड باندې کلیک دا بارکوډ کی صحیح ہے دې سټایل کې وړي کا دې ټایپ کې وړي کوم وړي او ته مثال دا مسره دینه بغیر څه کنده بل مسره د اډرس بلاک ته एड्रेस ब्लॉक के मिसाल तो कुम टाइप एड्रेस वाले दा तो दास इधर कई सही है देखिए दास खास निश बल मिसाल दे इंसर्ट मर्ज फील्ड दीवाना को सॉरी ग्रेटिंग लाइन दी ग्रेटिंग लाइन तौर का से डियर ईयर टू सही है जोरते मिसाल डियर इंसर्ट का ग्रेटिंग लाइन दा तो रोल सही हुआ दिना बगैर सुकुम दे बल मिसाल दे इंसर्ट मर्ज फील्ड मोने हो पोई शुई सही है देखिए लाने कोर्स तो या زورته انسان پریویو چې کله په پریویو باندې کلیک کې اټوکیډ والا مثال دا بارکوډ دی ډیر دا ورسره مثال سرټیفیکټ مغاله دا جوړ کړه ځکه ته دا رول صحیح ہے چوته this CAD experience certificate is awarded to Mr. Wasim Khan and he has received this certificate from NHA. He belongs to Pakistan. He is a hard worker and not shirker employer. London Urban ورته ولیکل صحیح ہے زورته دویم تسم دویم کې تو کټګوري د افیس ایکسپیرینس سرټیفیکټ چوتا اسد خان افیس خان د ځکه لیکل د دې کې مو سره دا څوک د ډیټابیس ملون دا جوړ ک د ځکه د چیرې غلې ورکی صحیح شو او صرف تاسو په دې ګریټینګ لاین باندې پوي شو چې مثال تور سره ګریټینګ لاین 2 یا ډیر انجر کوي صحیح شو او چې کې کوم مثال تور ته ګوره بل سکوري ولی خان ته بل جوړیا زورته هم داسې وکړه چې موږ ته ایډیټ انډیویډوال ډاکومنټ جوړ کړه یعنی هر یو کس خپل یو ډاکومنټ کې خپل سرټیفیکټ مثال جوړ کړه فینیش مارج باندې کلیک کړه ایډیټ انډیویډوال ډاکومنټ باندې کلیک کړه څوره آل کې یا فرام ټو کې بس آل باندې کلیک کړه اوکې کا صحیح شو دا پیاله مو سره چو دی خان دی وسیم خان دی دویم چوک دی اسد خان دی دریم چوک دی مثال مسر ولی خان دی څلور کسون دی سمیع الله یاد سره مستر شلیل رحمان یا تا ګوره تو صرف دا ډیټابیس مرته جوړ ک نور مکمل ارڅ دا اتوماتیک تو سره راځي کیږي صحیح شو دا مسره څو دا مسره ملینګس نن په دې باندې دورا کور باسته سوار ملونه کور نورو کو صحیح څه کنسپټ مکلیر